پاکستان هم یو اندازه ارام ده زما زړه ته ولیږي د عمران خان چې ویستلی وي د دې خوا څوک درسي همدغه ډینه راپورته شي سرسروي د حکومت ته ولې په پښو دې ویستی والله که یې وولمه چې بیخي شمه د فیسبوک مینوالو ته څه پیغام لري؟ او ته والله ساده یې مینوال په مور یې ننباسي خارجی په ماغه مسافر ته څه پیغام لري؟ خارجانو قسم په ما راواچي شمه مسافر ته څه پیغام لري؟ لري که د خارجي غی هلته بېدینه خارجي غی دلته د ما پاکه خوله په دې ناولو خراب دا خارجیان غي فرانسوي دی وایي اشم وایي چې زم پر خارج ته درځم فرانسوي کوسۍ چې ما لیدلې د ما لاس یې خوړلی کرکه مې بیخي تېر کېږي وی اسپتال کې اشم وایي ډېرې کېږي هغه هم وي او ډاکټر یې وي بېدینه دي سعودي مسافر هم سلام درته کوي هغه څنګه دي؟ ته جلا جدل یو دومره هلته وزړه مسافر چې اشرم دې دومره نازولی بیا دې راشي وطن ته دې راشي وسله دې پاکستان دې وسله دې بل کمزان بیا څه څه یو پیغام دوه سلام بل رقم خو ولکه زه لرم دوی وایي موږ به پیسې ګټو اشم به جهاد د کوي پیسو دې مېرمنې خوسلې ولکه یې ونښلوو د قریشي کوسۍ چې طالبانو وویله دا درد یې په ما کړی چې دلته یو کې مردار وو چې زخمیان وو بجې چې وویستل یې چې یې وویله چې که سړی ولګېده په دوی یم ګوره که نه دا څه شته اوس بیا دا حکومت بازۍ دا وسلې اچولي پوست کېږي بندولې کوي افغانستان کې پوستونه بغیر کېږي نه نو شمه سعودي مسافر څنګه دي؟ شمه نواز شریف مو یې کړی وای سعودي دا یې چې ملک اوس ترې راغلی ده تراتې کېدلې ده وایي تراتې په زړه بیا البته عمران خان یې ویستلی خبرې څه وایې شمه والا کافر په پښو څوک ولي باید سر ته ولي ته جنګو کې وسلې څنګه پرېږدي باید ته دا د حکومت کیسې څنګه کوم چې دی باید وولي خو نایم وګوره چې توپانچه مو سره پرېږدي نه دا د ټوپکو جرګې زه تا سره نه کوم کې د وسله تا د مور توپانچې غېږه جرګو باید وی نه ګرځئ دا خلک شمه عمران امازه سپیشل سلام درته کوي خیر دي خدای دې وطن سرپرسته ټوله دنیا سره لمبه ده خارجیان هم را خراب نه کړي ټوپکو سال ده والله ټوپکیان زیات سوي دي ترکیه په باډرو کې پښې پې باندې والله شمه بس افغانستان ده نو ودرې زه چای درته واچوم چای ورته واچوم شمه عمران خان یې په پښه ویستلی خلک وایي باید سر ته یې ویستلی وای پښه وایي نه خوږي زه به دې ورته لور وښیم چې جرګه کې د ټلسکوپ سره راځې زه به دې ښځه وښیم چې توپانچه غاړه کې واچوې زه دې ښځه لاله کې چې ولاړ پرې نه دی داخل دی پرې نه دی له وسلې چې وایي چې دی قومندان یم او د ما ډله د مور دې قیمه راځه خلیفه که راځي هغه د قانون شمه سعودي مسافر وایي اشم د عمران خان جاسوس ده سعودي ښځه له لندنه یې خلاص د سعودي په مور کې ووایي عمران خان وایي ګنده سړی ده نواز شریف سپای ده عمران خان په ټکره دې وزنې په دې ښه خوراک دې وزنې په دا خاني دې وزنې ته زه په خوراک مړ کړم په ښه طریقه ښه مې خوراک نیتونه خرابه دي هغه ته شمه بارډر کې اوس راوښتي دي افغانستان طالبانو باندې برید کړی ده شیعه وو شیعه دومره ګنده خلک وو هر وخت خو به یې ځان وسختې وخت چې وویسته والله ته خو شمه ډېر بېکاره وویستې قرآن چې دا وسلې خپلې یا خر به لګېدې څه وایه لکه زه ورته یعنې څوک یې سیکه خوري هغه ولي ښه مسلمان عزیز سړی هم نه پرېږدي خلک ښه تکړه سړی هم نه پرېږدي وایي څنګه که نن کالي خو څومره قیمتي یو خلک لوڅه پونه لوڅه پښې نه کوي شمه او دا یو وایي طالبانو له ډاره د ګیره هم پرېښوه مخکې د ګیره نه وه اوس د ګیره پرېښې زه ورته تا کونه کې څه مرض دی چې داسې خبره کوي تا کونه کې څه
اوس که نه چی ستا دا پیژنې څوک ده چا سره هېڅ نو وایي ځان وساتې زه یو نن یم سبا مې په بیړه ده نو که په ماړ کې که په ځای ښه څوک مینه ولي اشمه دا یو وای بېګا ته راسه پسه به درته حلال کړم کابل ته نه سم ګرځېدی نسې تللی که نه بس که دلته پسه راوړي څنګه چا ښه هغه تاسو خو زما ورځ ته ښه ده زه سبا تر ولایت ته ولایت ته ځې کوم چیزه بابوس ته طالبانو ته ځم چی پې کوې عریضه پې کوې والي ویلي دي وایه شمې چې ویستلی د هغه کسان موږ نیستو لیدامه والي ما لیدلی دا ولایت مې هم لیدلی ده خدا که دې خوله غواړم ها اشمه پاسپورټ لري نه د ښځې پاسپورټ یې دا پاسپورټ ته څه ماته څه په ټاپه او په رسمیاتو کې په دغه غین دا پاسپورټ هم جوړوم په دغه غین دا تذکره هم جوړوم په دغه غین پیسې هم جوړوم تا ښځه که تا کومه بیخي بادشاهي مني نه بادشاهي د دې ښځې په کونه کې هم نشته پاسپورټ نه ورکوي چاته وا شمه ورا خلقي رسمیات مه راته کوه که نه دا قانونونه دي ټول دي خلقي دي والا قانون خو خلقي روان کړی بالکل پاسپورټونه نه ورکوي خلکو ته خپله یې جوړوم والا بېشکه ورته یې ولیکه رافیه که زه کوم چې ده چې هرې خوا ته په خپله یې جوړوم کوم ملک دې ښه ایسېږي چې سړی دې بوځي دا یې لا کومه د هغه ګیره یې وایي جما واکې د ملا وایي تا په مور کې یقین کیا تا ته بېکار پورته راولېده چې دا پاسپورټ څه ده دا تذکره څه ده دا پیسې څه دي چې دومره رسمیات یې دا په فساد کې کوي یو پاسپورټ چې جوړه اشه مزه ته راوړم او چې دا نه خپ پړې ده ته راوړم سترګه په سره کې کاغې وسره وره کې یو سیګریټای اور بزه ورځ ترخه ده ولا که ګرځېدی چې دا توپکیان هم ګرځي کله دې د مور د دې کیسې غي تا ښځه دې تا والي ولسوال چای وچکا شما راځه شما وای واده ولې نه کوي واجب وای واده دي چې واده وکړم چې واده وکړم نر وغی که ښځه هو ډک خالي نه څه کوي اشم یا زه خیر ده ومې ویلې والله په بېله لږ مې دا زړه مرض هم لري ګوره زور چغېږم خوند خو یې ولا کره کړی ولا که زه نه موسیقي پېژنم نه ولسوالۍ پېژنم نه چارسیا پېژنم نه ټول خالي سلام ته مور له قومنداني ولاړه وجه ته سلام هیڅ ښځه غي کنداره یا مرده کوه ته ولې دا خلک ما سره نه خالي سلا کوي ته ولې ما سره تکلیف نه کوي په تیاره چې کله پیدا کېږي منګل وای راجوک شل کلن لاستیږي په ماشین ځای په ځای وایستو سره شاکې وی غزاو نه شما ماشاءالله کسانه است ولا بیا زما شوی دای مزه کوي ویستم تکرم مو دا چې زما بالکل ماشاءالله ولا که ته ما نه بيخي وصله ورته کوي ولا که یو نه ما ولا چې د مسکو غونډه جنگ وکم پاکستان سره کزه دلته وصله مې ده کومه ته پیاده نه ده اشم وصله کې کوم وصله خوان در کوي ولا که پیګو لاسونه پریو کو پیسه دا جوړ ډیرو پریام کړو راځي په کوم ځای ته دا تو پکیان کړی دي چې تیز دا چولې ور سره رسیدلی که څه خبره سي یو خبره رسیدلی نه دي په فوټي کې په کورو کې دا هغه کارسته تا مور دې شو هغه تا خاصه دي هغه سر سک په انسان دې نو غري په کوس کې چې لاله خیر آباد ای مور کې جین تاک چون دو چون اوس نشو قرآن که یو چې اوس د قرآن کې څوک ودرېږي چې وایي چې راوړئ وسلې وطن دې د خره جنګ کوي اشم شو یو بدمعشي شروع کړې اشم وای مړکو د کور می شو یو آی تاسو ولای د کجه کوس ته ټکالې نه لري د ما هین ډوډۍ د کخوټې چې دې درکړ چې دې دا وینم مو چې خلک په ټکاله خلک وځنې دا ما سره کوي
تر مشهده پورې زه ګرځېدلی یم د هجرت د مهاجرو زه ګرځېدلی دا نن ما ته راکړي دا چې کله نه لري وروره جانه په ډوډۍ کښې راخطا شوي یا پاکستاني ښځه نشي تا ته وسله ولې درکړې پاکستاني ډېر لوچک خلک دي د اوس خلک ده که نه کونه ورکوي ته وسلې چې ته ورکوې عسکر څه کوي Ashama wayazri darasa iwa هغوی د دې ډله کونه ورکوي خلکي ده Ashama wayazri darasa iwa kilo چارس په درکم ښځه باندې wayazri darasa iwa kilo چارس په درکم غزه مخکې ده ټول راواړو چې لوګر یا غي باغې د خالص صلاحیت په چا زاو و موږ خبر باندې رښتون وي دغه خلکو ښځې کنسول کوي دا د پاټوی والا لکه هند ته یې ورکوي لکه شوروي ته یې ورکوي لکه کندهاري ته یې ولې نه راته خالص صلاحیت جان کوي دا نو نیازي دی وروره په خپلو پیسو یې ټوپک راکړي کله به یې له ما پټکای تښتاو کله به یې څادر تښتاو ما سړی څه ته موږ څه ویلي سر کې به خپل موټر ودرولو ما وایي ته دې نو نیازي ښځه غي درته فکر مې نه وکړ هغه قرآن چې هغه د ما جنډا دلته ولاړه او یا به دې باندې دروازه وینې داسې خلک شته د ټوپک هم د وشی شو که نه ډېر کوني شی ده قرآن مخلوق یې خراب ټوپک هم کوني شی ده مخلوق یې خراب ټوپک سی چا سره بیا دنیا نه ویني کنه او غار کې تو غار کې تو دا ولای مسلمان جوړي دا دین خلک دا شی جوړي د مسلمانان ورکوي زه لګېدلی یم دا څنګه ده زه ورملکې کوم لاس مې ته خوب خو په ما کېږي نو شل ده دا درام لګېدلی دلته هم لګېدلی په دې ولي کې مې ولید درام ده اوس له خوشې شو ډاکټر لا خراب کړم او یاره پوره غوسه مې ورته راځي دلته د مشوالي یا سر پرې کړی Ashama ته دښمنان معلوم نه سول چا ویستلی دښمن د غین دښمن دي دغسې حال ده لکه دا د کور میټر تا داسې کیسه ده د کور میټر تا کوره مرتاګې داسې خالی دا سالا پیدا کی سالا نفر پیدا دا اوس دا لوګرای خلکي دا کارونه کوي بالکل Ashama دا یو وای عربو تراس سخت مستې ښځې دي و ما سالته مې ټوپک غین دالته یم غي کې د عرب غي عجم سره هلته د ټوپک عسکر order ته دالته یم غي ا چیرته دا خام نن سبا بدا او را دي ټول دنیا چیرته نه ټول دنیا ایران کې حلاله وو یو ما وګوره خنجر ایرانه یم خلک حلاله وي خر حلال یو څه څه وینې باجېږي وایي مهاجر د نیولی د حلاله وي Ashama پاسپورټ ته جوړه اروپا ته دی وای بیا یو د اروپا ښځه ته څوک یې ورته پسکنه ته څوک یې کیسانه ته د ښځې مونږه غایله کیسانه زاره جامې زه پې پرېږده زه پې ښه وم دا نه فرق د ونه کال بخي Ashama ملا ترخیل وای صحیح ده بیخي صحیح ده تاریخي لاکه دغه نفره دا جنګ وما کړی ده و دا خلکو ما لیدلی کابل خلکای وما ډزولی بېرته تاریخي دوستان رستمیان ازاري ګلنداري ګلمرجان ټول ډزې دي Ashama کندهاري وای موږ چې ډېرې خبرې مه کوو بچایي موږه ده باچایي نسته پسکنه ورته د تا ښځه کونه ورکوي راسه خلک را سره خالي سلا که چیزن عسکره ورته خلاص مې ماته چیزن عسکره په ښځه د هر سړی خېږي بسه د لوګري ښځه یو ځای دی د بلې بل ځای دی په ژوند په زور وسله چې راخلم ته نور حکومت چېرې ده خدای دې وکړي چې اوس په ښځه خېږي یاره دې پاکستان ته خو د شوروي تیاري هم درته فرض دي چې راکېږي که چې بمباري پاکستان سره باید جنګ وکړو که نه دولتي جنګ هم وایي پکې خیر
چې تبا سوی وای د ډېره بدماشي کوي شمه خلک ولي ویزې هم نه ورکوي خلکو ته هاشم ته خو یې بیخي ویزه نه ورکوي دنیادا چې اوس مې د هندو د سخت بچی پاکستانی که نه تیارې ده چې ګو راځم د فعالیت ورته بمباري د هند په زور یاره خو چې لګېدلې نه وای ما ته خو پلان کړی په پلان یې پلانو هاشمه څه پلان دی لاره چې لګېدلی نه وای دا وخت کې دا څه کول ولې څومره ملک مې ده دښمن چې ګیدې راځي هغلته شلغم 3 لارۍ مې چې دا سوالګرو خیراتخورو ته ما شلغم ورکړه که به یو خان هم ورکړي ولا بېشکه دی هاشمه زنده باد 3 لارۍ شلغمې دي سوالګرو ته ورکړه یا چې کور یې مو بیخي شته نه دا بیا یې چې دلته خلټي راښکته ده ولې پرانی دی چې ښځې په کوس کې دی چې هغه سری پراني ښه ووایه سترګې دې وړي دي دلته یې مړ نه که درته چې ته لا ځان بزرګ کوې هاشمه د اورېدونکو د څه پیغام لري دا دروغ دي دا پرېږده هېڅ هم نه کېږي موږ له وسلې او له خطرو سره مخه کړو مسافر ته څه پیغام لري ښه دي ارام دي له موږ نه دا څه پیغام ورته لرې پیغام زه پیغامونه نه ارام خو دي موږ ناکراري نه پرېږدي وایي راولو دې تام وایي پاسپورټ خپله جوړ کړه د عربي په ښځه دې ورته یې ومنډم لاله فرانسوي سره ورته یې غاب یاره هاشمه زنده باد یې ولا خدای دې رحچا دې سړی رانه پاتې دنیا کې دا توپکیان که نه وو که نه دي زه ملاقات سلام علیکم